نن ورسه وګوره په دې ښار کې پر افغانانو باندې پابندي لګېدلې ده. کراچي ښار لره ورسه زنانې نیولې دي، کشنې کشنې ماشومان یې نیولې دي، هغه یې په جیل کې اچولې دي. ما درته ویل هغه الله دی، هغه قادر ذات دی. لکه چې څنګه افغانان و دې ته مجبور کړو د بل په کور کې شپې تېروي په ذلت باندې، دغسې به ما او تا مجبوره کړي د بل چا په کور کې به تر دې لا په ذلت باندې شپې چې دي هغه تېروو. خیال کوئ، خیال کوئ. که پولیس والا یاست، که پوجان یاست، که اپسی والا یاست، که نیوز والا یاست، خیال کوه، خیال کوه. الله به دې په داسې غم اخته کړي چې ستا ور نیکه نه، ستا اوم پشت به هم تصور نشي کولی. ظلم مه کوئ، د ظلم پای ډېر تریخ دی، د ظلم انجام چې دی هغه ډېر تریخ دی. د خدای دپاره درته وایم مه کوئ، ظلم مه کوئ. په عزت مې راوستلي وو، په عزت باندې به د دې کوره څه رخصتوې. که مېلمه سړی په عزت راولي به بې عزتي رخصتوي، تر دې کمینه نسته، تر دې ذلیله نسته، تر دې رسوا نسته. عزیزانو اوس خو ډیره بده ورځ د زما او ستا په وطن کې له حکومت له جانبه اعلان وسو چې په یوه میاشت اندر دننه کې به د افغانستان چې کوم مهاجر دلې راغلي دي، بیا خاص کر چې هغه مهاجر کارت نه لري یا خاص کر هغه په ویزه نه راغلي، نو هغه به په یوه میاشت اندر کې وځي، دا وطن چې دی هغه به پرېږدي. عزیزانو لکه څنګه پیغمبر علیه السلام مبارک د ادې فضیلت بیان کړی دی، ورسره د بابا هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د بچی فضیلت بیان کړی دی، ورسره د لور هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د ورور فضیلت بیان کړی دی، وڅنګ پیغمبر علیه السلام د خور فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د قریبانو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګ د بیگانه هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د انسانانو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګ د حیوانانو هم فضیلت بیان کړی دی. لکه چې څنګه پیغمبر علیه السلام د انصارو فضیلت بیان کړی دی، وڅنګ د مهاجرو هم فضیلت چې دی هغه بیان کړی دی. عزیزانو یو انصار راځي، یو مهاجر راځي. انصار و دې کوربه ته ویل کیږي، میزبان ته ویل کیږي چې د چا وطن دی، د چا کور دی، هغه ته انصار ویل کیږي. لبل ځای، لبل وطن، لبل علاقې راغلو خلکو ته بیا مهاجر چې دی هغه ویل کیږي. ښکاره مثال د پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې مکه معظمه د پلارو د نیکه ښار ولو، بیا د خپلو قریبانو یا د هغه رقم د مشرکانو د منافقانو څخه دومره تنګ رالی، د خپل وطن د خپل کور د مکه چې د هغه یې پرېښوله، بیا رالی مدینې لره. د مدینې خلکو ډېر اعزاز او احترام و پیغمبر علیه السلام مبارک ته ورکوي. پیغمبر علیه السلام مهاجر بلل کیږي. د مدینې چې کوم اوسېدونکي و چې د ایمان او اسلام یې درلودی، د پیغمبر علیه السلام احترام او اکرام یې درلودی، و هغه ته انصار ویل کیږي. که یو طرف ته پیغمبر علیه السلام د انصارو ذکر کړی دی، و بل طرف ته پیغمبر علیه السلام د مهاجرو هم ذکر کړی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې انصار زما تن دی، زما د تن جامه ده، زما قمیص دی. او نور خلق پیغمبر علیه السلام فرمایي لما لیرې سوې جامه ده. لکه زما او ستا یو پټو پر وژی، یو می قمیص پتنی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د انصارو مثال لما سره داسې دی لکه زما قمیص چې زما د تن سره، زما د بدن سره لګېدلې جامه ده. او دغسې د غیر خلکو مثال بیا داسې دی لکه دا چادر را واخله چې هغه بیا پر قمیص باندې لوړ پروت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د انصارو سره خاص تعلق دی لکه زما او ستا د قمیص چې زما او ستا د بدن سره خاص تعلق دی. بیا چې پټو کله پر قمیص باندې پروت دی، د دې پټو تعلق د بدن سره تر دې قمیص چې دی هغه کم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دوی شلی دي،
په یو کې انصار روان دي په بل کې غیر روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه د انصارو ملګرتیا چې داغه کوم بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولکه د هجرت فضیلت زیات نه وای زبه د انصارو یو سړی یا یو پرچ دی هغه شمارل کېدلی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچیر پر انصارو باندې مهاجر چې دی هغه حکمران سلو تاسو را ولاړ سي په انصارو کې چې ښه خلک دي داغو سره شکوي او کچیر بد خلک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه به معافوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا انصار زهیر کړلو کچا انصارو ته تاوان ورسوي کچا انصارو ته تکلیف ورسوي کچا انصارو ته مطلب یو ضرر چې دی هغه ورسوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دې زما وزړه ته ضرر را ورسوي تکلیف را ورسوي مصیبت را ورسوي پریشانی را ورسوي ولګوي اندازه ولګوي عزیزانو لکه چې څنګه یو طرف ته د انصارو ذکر د الله رسول کړی دی و بل طرف ته د مهاجرو خبره چې د هغه شدا د انصارو ذکر هغه دی د الله رسول فرمایي کچیر د انصار د هجرت فضیلت زیات نه وای د مهاجرو فضیلت زیات نه وای زب په انصارو کې شمار وای خو چون کې د هجرت فضیلتونه ډیر دي زب په مهاجرو کې شمار یما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو مهاجر و نن زما استا په شار کې زما استا په وطن کې د مهاجر نم داش کنزا وګرځیدله د مهاجر نم چې دی دا عیب وګرځیدي د مهاجر نم چې دی هغه پیغور وګرځیدي څنګه به یو مسلمانی څنګه به یو کلمه ګوي څنګه به یو سړی د الله او د رسول سره تعلق لري بیا بدی و هجرت ته عیب وایي بیا بدی په هجرت باندې شرمیږي بیا بدی په مهاجر باندې شرمیږي بیا بدی و مهاجر ته مطلب شکنزا چې د هغه وایي هیڅ کله دا کېدلی نشي که یو سړی د رښتیا د الله او د رسول په عظمت په لویي په وحدانیت په رسالت باندې ایمان چې دی هغه ولري وسنن که د افغانستان پر کور برابر ده چې د په لکو انسانان په دې وطن کې وسیږي نو ستا څه فکر دی چې کم الله او افغانیانو ته پیسه کړې ده هغه الله او پاکستانیانو ته نشي ورپېښولی زما او ستا تاریخ هیر دی چې په پخوا زمانه کې به کله زموږ د بلوڅانو مطلب یو سخته ورځ راغله دوی به کابل لره ولاړو پر پښتنو به سخته ورځ راغله دوی به کابل لره ولاړو نو اوس که چیرې دغه کابل زما او ستا مهمان نوازي نه وای کړی بېشکه ما او تا به د دې خلکو مهمان نوازي نه وای کړی نو چې هغو خلکو په سخته کې په تنګه کې زما او ستا خیال ساتلی دی ما او تا ولې دومره بې غیرت یو دومره بې ضمیره دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې احساس یو چې ما او تا د دې خلکو څه کوو بې احترامي چې د هغه کوو او دا څومره ستړې خبره ده او څومره ګرانه خبره ده نن ورسه وګوره په دې ښار کې پر افغانیانو باندې پابندي لګېدلې ده کراچي ښار لره ورسه زنانې نیولې دي کشنې کشنې ماشومان یې نیولې دي هغه یې په جیل کې اچولې دي ظالمه تا خو ما ته یوه میاشت ټیم را کړی ولو یوه میاشت بعد به تا ول ګرفتاري شروع کېږي تا د یوې میاشتې مخکې زه ونیولمه اوس خو مسلمانان دي اوس خو کلمه ګو دي اوس خو زموږ همسایهګان دي اوس خو پښتانه دي چې د هندوانو ښځې بچیانې لا تا ته حق نشته چې په دغه اندازې ګرفتاره کړې په دغه اندازې په جیلو کې واچوې په دغه اندازه دی بې احترامي چې د هغه وکړي څنګه به یو سړی مسلمان یي څنګه به د یو وطن مقصد چې دی هغه لا اله الا الله یي بیا د لا اله الا الله والا سره به دغه سلوک چې دی هغه کېږي سبحان الله الله اکبر استغفر الله ما درته ویل هغه الله دی هغه قادر ذات دی لکه چې څنګه افغانان و دې ته مجبور کړو د بل په کور کې شپې تېروي په ذلت باندې دغسې به ما او تا مجبوره کړي د بل چا په کور کې به تر دې لا په ذلت باندې شپې چې دي هغه تېروو ما نن یو ډېر محترم سړی ولیدی هغه پر موټرسایکل باندې د خپل کور زنانه راخستې وه یا لور یا خور یا مور یا کور والا ولې خیر خو به یي حاجي مولوي صاحب تنګوي مې نه مې سي ګرفتاره کوي مې سبحان الله زه به د خپل عزت په خپله مور راګرځوم زه به د خپلې مور عزت نیلاموم زه به د خور عزت نیلاموم زه به د ښځې عزت نیلاموم زه به د لور عزت نیلاموم صرف د دې دپاره چې زه ګرفتاره کېږم تا زه و دې خبرې ته وتړلم چې نن زما سپین سرې مور زه پر موټرسایکله د ځانه سره ګرځوم عام طور موټرسایکل باندې چا سره زنانې هغه ډېر نه راګرځي یو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړی د خپل عزت دپاره یو سړی د خپل خلاصون دپاره خپل سپین سرې مور یې را روانه کړې ده ولې دا ظلم نه دی
دا خو مسلمانان دي کلمه ګو دي پښتانه دي همسایګان دي په خدای دې مې قسم چې یهود نصارا لا هم دا خبره نه ده جایزه چې څوک یې د چا سره وکړي دومره ظلم به سړی کوي ما یو سړی خپل ورځ راغلی و مسجد لره نو ما د کومه ځای راغلی ډېر لرې ځای را یاد کړي بیخي تقریبا تر 100 کیلومتره لږ کم و کوچنی بچي ورسره وم دا بچي څه به کوي وایي دغسې مولوي صاحب بچي بس ځان مال نه ته ګوره د هغه ځای را روان یې دا کوچنی بچي د موټر سایکل وګوره پر هغه کوچنی بچي ګرځېدنګه وګوره ولې دغه ته مولوي صاحب په اصل حقیقت کې د عسکرو څه بیریږم د حکومت څه بیریږم نه مې سي دغه کوچنی بچي د ځان سره ګرځو مال سبحان الله دومره ظلم سړی کوي یو سړی په خپل کوچنی ماشومه بچي د 5 د 4 د 3 کالو پر موټر سایکل د ځان سره ګرځي 3 غنټې پر موټر سایکل باندې کښېنولې د دې دپاره اجتماع نه سي پر دا وطن چې زلزلې نه راځي څه به راځي په دې وطن کې دومره بدامني دومره شکایتونه دومره ګرانۍ دومره سختۍ دومره مطلب بې اتفاقۍ راغلي دي د هغو بنیادي وجه دا ده یوه کوچنۍ بچی ده زه د ځان سره په موټر سایکل ما ډال جوړ کړی دی زه چې ما څوک نسی ما تاڼې لره بیایي ما په ډاټسن کې د ځان سره کښېنوي څومره درنه خبره ده څومره سنګینه خبره ده بیخي به سپی سړی چې هغه په دې خبرو خوشحاله کېږي چې یاره ډېره ښه خبره ده ښه دی چې د افغانان د دې ځایه څخه ووځي ما درته ویل هغه رب دی هغه قادر دی هغه پر هر څه باندې قادر دی ما او تا به د هغې ذلیله کړي دی خو لا شستو رالو دې وطن لره ډېر وخت په عزت باندې تېر کوي ما او تا به ټول عمر به په عزتۍ تېروو صحیح سلو نو هجرت ډېر لوی مقام دی د پیغمبر علیه السلام مبارک یو نوم چې دی هغه مهاجر دی او مهاجرو ته په کمه کتل دا داسې دی لکه محمد رسول الله مبارک مهاجر دی هغه ته په کمه وګورئ دا داسې دی لکه ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علي کرم الله وجهه و هغو ته په کم نظر باندې وګورئ خیال کوئ که پولیس والا یاست که پوجان یاست که ابسی والا یاست که لیویز والا یاست خیال کوه الله به دې په داسې غم اخته کړي چې ستا ورنیکه نه ستا اوم پشت به هم تصور نشي کولی ظلم مه کوئ د ظلم پای ډېر تریخ دی د ظلم انجام چې دی هغه ډېر تریخ دی د خدای دپاره درته وایم مه کوئ ظلم مه کوئ په عزت مې راوستلي وو په عزت باندې به د دې کوره څه رخصتوې که مېلمه سړی په عزت راولي به بې عزتي یې رخصتوي تر دې کمینه نسته تر دې ذلیله نسته تر دې رسوا نسته او بیا جبه خبره ده که چیرې دا زموږ وطن والا را ولاړ سو افغانان یې په زوره پسې واخیستل په دې وطن کې فی الحاله تقریبا 80 لکه افغانان اوسېږي 80 لکه کسان دي په یوه خبره د دې وطن دشمنان کړو په یوه خبره دي 80 لکه کسان د دې وطن دشمنان کو دا چې خپل وطن لره ولاړ شي په خدای دې مې قسم په هغه قرآن کې به تلاوت هم نه کوي چې هغه قرآن پاک په پاکستان کې چاپ شوی ځکه دا ظلم خو ډېر بده خبره ده او ظلم خو ډېر الله د خپل ځان دپاره حرام کړی د محمد رسول الله مبارک دپاره حرام کړی او مهاجر نه دی مهاجر د هجرت دومره لوی مقام دی عزیزانو عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله صحابه کرام مدینه شریف لره ولاړو بیا د انصار چې کوم اوسېدونکي د مدینې وو د څومره دغه سلسله روانه وه چې دغه مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک وو مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک ولو بیا وروسته آیاتونه رالو بیا خاص د خپلو بچانو دپاره خبره سو د میراث په اول سر کې دا خبره وه چې کوم د مکې څخه خلکو هجرت کړی وو هغه چیرې هغه په مدینه کې چې چیرې اوسېدل و څنګ چې کوم انصاري کور و په انصارو کې به یو سړی مړ سو پلار به مړ سولو د ورونو څو حصه وله د مهاجرو هغومره حصه وله تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو د هجرت دومره لوی مقام دی پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله رالی مدینه شریف ته نو بیا د خپل صحابه کرام تقسیم کو دا مهاجر و یو انصاري ته یو صحابي ورکړی و بل انصاري ته بل صحابي ورکړی و بل ته چې مطلب څه مالدار و هغه ته 15 کسان ورکړو چې دا ستا ورونه دي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا په 10 مبشرو کې دی چې په دنیا کې د جنت سیری ورته اورول سوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راولار سو سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ واغه ته ویلې ول عبدالرحمن ستا ورور دی عبدالرحمن ستا ورور دی
اوس چې به کله پیغمبر علیه السلام مبارک دا خبره و انصاري ته وکړله نو به بیا په کور عمر شریک وو، په کاروبار عمر شریک وو، په جایداد عمر شریک وو، په روپۍ به عمر شریک وو، چې څه به درلوده دنیا په دې ټولو به ور شریک سول. اوس سعد بن ربیع چې دا انصاري صحابي دی، عبدالرحمن چې دی هغه مهاجر صحابي دی، نو یې راوستی کښېنوئ ورته ویل عبدالرحمن ده ول ها ول د الله رسول خو زما را ورور کې ول اوس تا ورور سولم ول زه دوه ودونه لرم ول او په خبر یم چې ته دوه ودونه لرې دواړې کوروالی راوغوښتې مخامخ یې کښېنولې چې کښېنولې ول وګوره په دې دوه کوروالاو کې چې کومه ستا خوښ وي زه به هغې ته طلاق ورکړمه نو بیا هغه ښځه چې کله عدت تېره سو بیا ته واده ورسره وکړه. عبدالرحمن بن عوف نه 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 داسې کول نه کوم، نه نول خامخا به کوي د الله رسول و ما ته راورور کړی زه نه کوم چې مځکه مې در تقسیم کړه، کور مې در تقسیم کوي، باغ مې در تقسیم کوي، زه به اوس څه کوم؟ زه به و تا ته د خپلې ښځې در تقسیموم. عبدالرحمن بن عوف ول نه ما ته د بازار لاره راوښیه، الله دې تا ژوندی لري. دا هغه انصار وو چې د مهاجرو دپاره یې خپلې کوروالا هم حاضرې کړلې. اوس به بیا په مابینځ کې سپی راپورته چې دا نو څنګه صحابي وو چې خپلې کوروالا یې پرې دې سړي ته کښېنولې. او خبره دا ده چې دې صحابو د خپل پلار سرونه د محمد رسول الله په خاطر راوړل. پیغمبر علیه السلام ته به چا شکنځا وکړله، ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه خپل پلار مړ کړي. رالی پیغمبر علیه السلام ته کیسه وکړه ولې دې مړ کړي؟ ول یا رسول الله تا ته بد ویل داسې څوک زه پر دې مځکه نه پرېږدم چې تا ته څوک بد وایي، اکه زما پلار زما ورور زما زوی زما نیکه اوس هغه نه پرېږدم. موږ خو د دنیا زامن یو، موږ د روپۍ زامن یو، موږ دا غواړو چې بس ما ته دنیا او روپۍ ورسېږي. پیغمبر علیه السلام درېیمه درجه ده چې ځای رالی ټیک ته کنی نه به کوو. دلته صحابو د محمد رسول الله په خاطر خپلې شیرینې کوروالاوې کښېنولې و مهاجر ته ویل ور راسه ته زما شریک یې، اوس په دې دوه کوروالاو کې ستا کومه یوه خوښه زه به هغه در طلاق کړم. څومره غلط پیغام لاړې ټولو دنیا ته. زموږ وطن هسې بدنامه دی، لیکن په بدنامۍ کې دا دی دوګنه بدنامه سولو چې اوس به دا خلک څه کوي؟ د مهاجرو په نامه باندې په کړ د کړ کوي، بیا به د خپلو کورونو راوړي، بیا به د چا ښځې نیسي، د چا به لوڼې نیسي، ښځه پر یوه ده، زوی پر بله دی، پلار پر بله دی. دا ژوند دی؟ تر دې خو زار سړی وخوري یاره، تر دې خو سړی خودکشي وکړي که څوم حرام کار دی، خو در دا بېعزتي به بچاو سو، بېعزتي به نه کوئ. هیڅ کله به بېعزتي نه کوي، کنې بېعزتي والا الله دی، بیا به ما او تا دغسې بېعزته کړي. الله دې نه بېعزته کوي، الله دې مهاجر نه بېعزته کوي، الله دې ښه په خوشحالي پر خپل طبیعت خپل ښایسته کور لره بوځي، په خپله رضا باندې زور به نه جبر به نه دښمني به نه پلانۍ به نه. دا اوس د محمود خان بیان اورېدی، دا ویلې چې موږ د نواز شریف سره کښېنستو، باقي جماعت والا وو، عوامي نیشنل پارټۍ والا وو، پلانۍ ګرد سره کښېنستو. موږ دا خبره ورته کښېښوله چې په دنیا کې څوک 15 کاله تېر کړي په نورو ملکو کې هغه ته نیشنلټي میلاویږي، هغه ته شریعت میلاویږي، هغه ته تابعیت چې د هغه میلاویږي، و دې خلکو ته ولې نه میلاویږي؟ ول نواز شریف دا خبره سره وکړل ته خو اوس وایه چې 13-40 کاله کېږي پر 20 کاله به یې چې میلاو شي. خبره پر هغه ځای پاتې شوله. خبره دا ده د غریبانو دپاره چل دی، غریبان تباه کېده دي، غریبان بې عزته کېده دي، غوړان به خلاص شي. هلته به روپۍ ورکړي، هلته به مطلب رشوتونه ورکړي، قرار به بې غمه ناست دی. والله خو به در دې وطن لا هم اوریجنل شناختي کارډ ور جوړ کړي، خو زورګر تر چا ووتی؟ تر غریبانو ووتی. او د غریبانو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم رواه البخاري. د الله رسول فرمایي چې ستاسو نصرت مدد کول کېږي هغه د چا د وجې کول کېږي؟ هغه د غریبانو د وجې کول کېږي. الله رب العزت زموږ وطن نه را بدنامه کوي. الله رب العزت موږ ته توفیق نه راکوي چې موږ یو مهاجر سیاسر یا ځوان یا بچی یا سپین ږیری موږ د بېعزتۍ په خاطر لاس ور واچوو، د ګرفتارۍ په خاطر لاس ور واچوو. ها جرایم که زه کوم زه مجرم یم، که د دې وطن فوجي کوي هغه مجرم دی، که د دې وطن وزیر اعظم صدر کوي هغه مجرم دی، که مهاجر کوي هغه مجرم دی، او که انصار کوي هغه مجرم دی. دا خبره نه ده چې دا څه جرایم پیشه خلک دی هغه مهاجر دی. دا خبره دا به د مابین سبا سو. بالکل د دې خبرې یوه ذره نه ګنجایش شته، نه ګنجایش چې د هغه پکې ایښول کېږي. دا خبره ختمه شوه.